د امریکایي ځواکونو په وتلو چین د افغانستان د حالاتو کنټرول ته زړه ښه کوي. سلامونه، ستړي مشئ. د چټک نیوز ګرانو لیدونکو، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند یوې چینایي ورځپاڼې ته ویلي چې که ضرورت شو د امریکایي ځواکونو د وتلو نه وروسته به چین خپل ځواکونه افغانستان ته د امن د ساتلو لپاره واستوي. چین ویره لري چې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د چین په سینکیانګ ایالت کې ترهګریز بریدونه زیات شي او د دې کار د مخنیوي لپاره دوی مجبور دي چې افغانستان ته خپل ځواکونه واستوي. نوموړي زیاته کړې چې شاید چین د می اډې په افغانستان کې جوړې نه کړي، مګر د ترهګرو د پټنځایونو پر ضد به د افغان ځواکونو سره ګډ عملیات ترسره کړي او که چیرې د می اډو ضرورت شو نو د ملګرو ملتونو د منشور او مشورې په اساس به اقدامات وکړي. د نورو خبرونو او ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له پاتې کېدو مو مننه.